د زلک لادله او د زلپشن پر مرکزي کومه منطقه د پتوبه سکزي کې سالته کومه پیښه درنه پیښه مخ ته راغلې و په کې خپل میړس کوم خپل کور والا وجلې ولا د دغه کیس کومې پلټنې دا وخت روانې دي زما سره د چمن مرستیال کمشنر زکاولا دراني سره موجود دي د به مشته وې دغه وخت په دغه کیس در کومه ځای رسیدل دي در کومه هدف پورې تللی دي څوک یې ګرفتار کړي دي د به مشته نور جزئیات ووایي سر تاسو ته هرکلی وایو که تاسو مشته ووایست دا وخت دا کیس کوم ځای ته روان دی کوم ځای ته رسېدلی دي پرون د ورځې موږ چاپه ووله د قاتل پر کور موږ چاپه ووله په هغه چاپه کې موږ له څه لاس له نه رالو ولې قاتل سره د اوو وروڼو هغه او سره د پلاره دی د کوره بېدرکه سوی و په کور کې صرف کشنیان پاته وو یو د 12 کلن هلک پاته وو نور ټول د هغه کشنیان نو بیا 2 او 3 کلي دا نورو خلکو په نشاني راکړو چې کیدی سي دوی په دا کلي کې د خپلوانو کره نو هغه کورونه موږ در چاپې لاندې راوستو په هغه کې هم دوی نسو پیدا نو ماښام بیا زه را روان سوم بیا ما خپل تحصیلدار ور پرېږدوی چې دی به بیا د شپې به بیا چاپه وویي د سهار په سهارګاه کې به بیا دی چاپه وویي او تر هغه ساعته چې قاتل یا د قاتل ورور ذمهواره یا د قاتل پلار یې نه یې راوستلی تر هغه دې دی د خپل علاقه د کوم کلی چې دی او د آس پاس کومې منطقې چې دي دا د دی نه پرېږدي نو بیا د سهار په سهارګاه کې د ملا پر اذانو باندې تحصیلدار صاحب بیا ورغلی بیا چاپه ویلی وه بیا د کوم د قاتل پلار چې دی هغه پلار دی دغه کړی در چاپې لاندې راوستی او پلار یې ګرفتاره کړی دا وخت د دغه انجلۍ کومه مړه انجلۍ د دې پوسټمارټم رپورټ رالی سره کوم ظلم سره کوم وهل سوي لرګیو لاندې سوی وه نور نشانونه خو موږ نه ولیدو صرف د ویډیو د لارې ولیدو نو پوسټمارټم هغه فارمله رپورټ لا تر اوسه پورې نه دی راغلی هغه به هم راسي خو چې موږ را کومې کمرې له ورولو کومې خونې له ورولو په هغه کې واقعي دا ظلم سوی و هغه لرګی هم کوم بیت چې و هغه بیت هم موږ ته په لاس کې راغی د هغه داسې دا کوم سر چې و سر یې داسې 13 سر و او څه زخم پر وې او نور بیا دی ګول و پر هغه باندې د وینو نشانونه هم و هغه موږ د ځانه سره راواخیستې دغه سټنټ کمشنر مرستیال کمشنر د مشته دغه پیښې کوم اوس تازه صورتحال د مشته ووایي دا وخت د دغه الکس کوم قاتل د خپل کور والا وژلی د پلار سلیویز راوستلی زموږ سره موجود دی به مشته ووایي دا پیښه ولې وسوه دی په کور کې و ولې د رقم حالات جوړ سو د ښکنځا چې ماته د عکس مرحله پیښه کړه د کشني ورور چې دا عکس ما په کمره کې څه کوي ما لکه دا مړ عکس چې دی د داسې نه شی پیدا کېږي نه شی جنجېږي اخره چې راوغورځېدې پر ما یې کښېښولې پر ښځې یې کښېښولې زه یو زوی را سره دی دوی 2 دي دواړه ځوانان دي پر ما چې 2-3 وارې وکړو زه د دا ووتلم چې ووتم مال د خدای وروی ته وګورې دا زنان ته مال یې څوک وغږوي بسمان خو وغږوي دا د سپي زوی وتړئ د دا بعده بیا دا زه چې ولاړم زما بعده دا پیښه سوې ده بیا دا د ښځه پسې قتله کړې ظالم یې بولم ظالم دی که د بل کور خراب کړی دی هم زه د ځان بولم که زما سره کړي دي هم زه د ځان بولم د هغه سره ظلم دی د هغه زوی په مقابله کې زه راغلی نن په سرکار کې کښېنم چې دی پیښ شوی تر هر ورځې پورې زه دا دوس خېښه نه ورتلی سم نه پتا کولی سم نه شی کولی سم چې کوم وخت دی پیښ شو د سرکار په قانون کې بیا به هغه ته زه د یو پتا یو ذریعه د پښتانه د مشرانو د علماو په قانون ستا نور څو زامن دي او څو لوڼې دي ستا لور وت سوې لور دي هم ستا ماغه ډېرې دي ماغه د 3 ښځو اولاد دی یوه ترینه ده یوه کاکړه ده یوه اسګزۍ بجزۍ ده ته پخپله څوک یې زه بیانزه یم خدای په قانون د سرکار په قانون زه مجرم یم او د خدای سزا موږ ته نه معلومه چې هغه بیا څو زما زوی ته ورکوي هغه خو الله ورکوي سر پر مځکه زما زوی د خدای سزاوار دی یعنې دغه و هغه د قاتل پلار چې دلته اوس دا د چارواکو نیولی دی دلته راوستلی دی چمن ته او د نورو پلټونو لاندې دی دی هم پخپله دا مني چې زما زوی دغه قتل کړی دی یعنې ناجایزه قتل یې کړی دی په ناترسي یې کړی دی وایي زه بخپله هم ووالم زه بخپله هم تر دغه ځای پورې ورسولم خو بیا هم دلته کوم مرستیال کمیشنر دی لیویز کوم دی هغه د دغه کیس پلټنې دا وخت روانې دي تر څو پورې هغه ساعته پورې دی دا وایي موږ نه پرېږدو تر څو پورې چې قاتل هم د قانون منګولو ته نه وي راوستلی نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن